سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن مو د بحث لپاره ډیره جالبه موضوع ټاکلې ده: د اوبو څښلو سمه طریقه. ډیری د اوبو څښلو په هکله غلط باورونه لري او ځینې وخت د اوبو په څښلو کې کافي اسراف کوي او وجود د بلا ګواښونو سره مخ کوي. راځو مخکې له دې چې د اوبو د څښلو په طریقه او کیفیت خبرې وکړو، باید پوه شو چې په څلوري ساعته ژوند کې یو بالغ انسان څومره اوبه مصرفوي، زموږ وجود څومره اوبو ته ضرورت لري. په څلوري ساعتو کې بالاخره یو بالغ انسان څه کوي؟ ګورئ، موږ تشې میتیازې یا یورین په دوه کې د اوبو مصرف لرو. دا یو مصرف شو د وجود. د دې ترڅنګ ډکې میتیازې په دوه کې له وجوده اوبه خارجيږي. دریم مصرفي غړی چې اوبه مصرفوي، سلایوا یا لاړې چې په وجود کې په خوله کې کمې جوړیږي، دوه کې د اوبو مصرف لري وجود. سویټینګ یا خولې کول د وجود مایعات او اوبه مصرفوي. بله مرجع چې د وجود اوبه پکې مصرفیږي هغه اوښکې یا ټیرز دي. درست؟ په څلوري ساعتونو کې دغه ټول مصارف که جمع کو، تقریبا 2 لیتره یا 2.5 لیتره ضایعات راځي. درست؟ نو معنا څه شوله؟ په څلوري ساعتونو کې یو بالغ انسان چې صحتمند وي تقریبا 2 یا 2.5 لیتره مایعات باید وسکي. خلاصه یې که ووایم 2.5 لیتره اوبه خو به لازمي هرومرو څکي چې د وجود دغه مصرف شوي مایعات بیرته ورپوره کړي. که چیرې همدا کار ونه کړو، اکثره انسانان وي د بلا اوږدې مودې دپاره اوبه نه څکي او د همدې وجې په تکالیفو اخته شوي. مثلا ډیهایدریشن کوم حالت ته وایي؟ کله چې وجود د مایعاتو له فقدان یا له کمبود سره مخ شي. دې وضعیت ته ډیهایدریشن یا د مایعاتو کمبود وایي. څه پیښیږي؟ که موږ ډیرې کمې اوبه وڅښو، بالاخره د وخت په تیریدو به د ډیهایدریشن سره مخ کیږو، د مایعاتو کمبود. که یو څوک د مایعاتو کمبود لري، په د وجود په مختلفو سیستمونو کې د مختلفو علایمو او ناروغیو سره مخ کیږي. مثلا په هاضمې جهاز کې کانسټیپیشن یا قبضیت منځته راځي. زه پخپله ډیری وخت د ډیرو داسې ناروغانو سره مخ کیږم چې هغوی په هفته کې یو ځل یا 2 ځلې تشناب ته ځي د ډکو میتیازو د خارجولو دپاره. د ډکو میتیازو د خارجولو په وخت کې یا په تشناب کې زورونه وهي، ډکې میتیازې شخې، کلکې او ډبلې وي چې بالاخره د اوبو په هکله پوښتنه وکړو نو په څلوري ساعتونو کې ډیر کم مقدار اوبه څکي. ګورئ، منطقي خبره ده، که ډکې میتیازې شخې وي، کلکې وي، وچې وي، نو د لمدولو او نرمولو دپاره یې اوبو ته ضرورت ده. لازمي باید موږ حد اقل دا 2.5 لیتره خو وڅکو. نو که چیرې قبضیت تر دې کچې موجود وي چې ډکې میتیازې وچې، کلکې وي او د راوتلو دپاره 2-3 ورځې په غټو کولمو کې ایسارې وي، نو حد اقل 3 لیتره مایعات باید موږ یا 3 لیتره اوبه په څلوري ساعتونو کې وڅکو. درست؟ چې حد اقل د دې قبض له معضلې نه خلاص شو. په ډیهایدریشن کې د قبض ترڅنګ بل څه چې ډیر منځته راځي هغه ډرای ماوت یا د حلق وچوالی. ډیری انسانان وي هیڅ تکلیف نه لري، نه یې سر درد کوي، نه یې پښې درد کوي، نه په هاضمې جهاز کې کوم تکلیف لري، نه کوم بل سیستم ناروغه لري، ولې خوله یې وچه وي. نو دا وچه خوله خو بیرته په اوبو لمدیږي. باید اوبه وڅکو او همدغه پیمانه 2.5 الا 3 لیتره چې یو بالغ انسان ورته حد اقل ضرورت لري. یعنی دا هغه کم مقدار ده چې باید تعقیب شي. له دې که زیاته شوي حد اقل تر 3 لیترو، حتی په ګرمو سیمو کې 4 لیتره او شکر مریضان کولی شي 5 لیتره هم وڅکي. په دې هم غږیږو چې اوبه که زیاتې وڅکو څه پیښیږي. په هر حال د حلق د وچوالي او د قبضیت سره د وجود ګرمیدل، یعنی داسې یو حالت دی چې موږ هغه ته تبه نشو ویلی، لو ګریډ فیور یا مړه تبه، دا په وجود کې موجوده وي. د دې د معالجې دپاره اوبه ډیره ښه ذریعه ده او ډیر ښه درمل دي.
نشو کولای چې موږ د دې مریض لپاره انټي پیرټکس یا پیراسټامول یا اسټامینوفین تجویز کړو. اوبه کمې دي په وجود کې له وجې وجود ګرم راغلی نه، نو په اوبو یې بیرته باید سوړ کړو. ځینې انسانان د اوبو د کمبود د وجې د پښو د ګرمېدو د پښو د تلو د ګرمېدو سره مخامخ کیږي، برنینګ فیټس. د شپې چې ویده کیږي دغه انسانان معمولا د پښو تلې ګرمېږي، حتی په ځینو کې سوځېږي، چې مکمله تاریخچه یې واخلو نه شکر لري نه د وینې غوړ لري. ولې دغسې یو حالت لري؟ ډېری هغه چې شاقه کارونه کوي، ګرځي، عضلات یې خسته وي، که اوبه ونه څښي ورسره د داسې یو وضعیت سره مخ کېږي. دغه د ډیهایډریشن د وجې هغه تکلیفونه دي چې ډېری انسانانو سره لاس و ګرېوان دي. علاج یې فقط د اوبو څښل دي او بس. ښه، نو راځو بلې موضوع ته چې هغه د اوبو ډېر څښل دي. درست؟ مخکې له دې چې د اوبو د ډېرو څښلو په هکله خبرې وکړو، تاسو په دې تصویر کې یو بوتل ګورئ. نن سبا زموږ په ټولنه کې هم دا د بوتل اوبه کافي زیاتې رایجې شوي دي. د هر چا سره چې وګورئ یو بوتل یو د معدني اوبو په نامه یو څه پکې موجود دي. ګورئ واضح ساینسي کره ضوابط موجود دي چې دغه پلاستیک چې کوم وینئ او کوم پلاستیکي بوتل چې اوبه پکې کارول کېږي، دا په خپله یو ساختمان لري. تاسو که همدا پلاستیک د مایکروسکوپ لاندې وګورئ، د ده سټرکچر وګورئ، په ده کې پټرولیم کارول شوی ده، په ده کې بي پي اې په نامه داسې مواد کارول شوي دي چې هغه د سرطانونو د منځته راتګ سبب ګرځي. بي پي اې یو کارسینوجن ده، بیس فینول ورته وایي. بیس فینول د پلاستیک سټرکچر ده، پټرولیم ده، بیس فینول ای. دغه بیسفینول ای که وغواړو که ونه غواړو د بوتل د اوبو سره راورننوځي وجود ته. په وجود کې غلظت او زیاتوالی کومک کوي د سرطان د منځته راتګ دپاره، او دا کره ضوابط دي چې د روغتیا نړیوال سازمان بار بار په ګوته کړي دي. دا یو. ورسره په دې پلاستیک کې په پلاستیکي بوتل کې چې کومې اوبه موجودې دي، دا که زنډینۍ شي د ډایوکسین په نامه نور مواد پکې رسوب کوي چې هغه د همدې پلاستیک او په پلاستیک کې د بندو اوبو او هلته د حرارت او د ځنډ سره د مخامخ کېدو د وجې دغه ډایوکسین په دې اوبو کې رسوب کوي، موږ دا اوبه څښو. ډایوکسین واضح کارسینوژن ده او دا په وجود کې د سرطاني حجراتو سره مرسته کوي چې یو سرطاني سرکش او طغیاني کتله جوړه کړي. د دې ترڅنګ د بوتل اوبه که موږ د اوږدې مودې دپاره څښو، د بدن د دفاعي سیستم د کمزورۍ سبب ګرځي. کله چې دفاعي سیستم کمزوره شو څه پیښیږي؟ بلا انفیکشنز په وجود کې منځته راځي، التهابونه، ویروسونه، بکټریاوې، میکروبونه، دا ټول بالاخره راځي وجود ته. وجود یې په وړاندې دفاع نه لري. انفیکشنز، التهابونه، زخمونه، دا ټول بالاخره منځته راځي. څومره هم چې په محیط کې مخرب عناصر دي د میکروبونو په نامه، د دو په وړاندې موږ د خپل دفاعي سیستم کمزوری کوو. دا هغه کره ضوابط دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په امریکې کې کره د ریسرچ او تحقیق ټولنو په دې خبرو تحقیقات او څېړنې کړي دي او بالاخره بیا یې د مختلفو ژورنالونو په واسطه پبلش کړي دي. کره ضوابط داسې موجود دي چې د بوتل په اوبو کې د بوتل له اوبو نه که زیاته استفاده کوو، خصوصا هغه بوتل چې زنډیني دي، اوبه پکې تقریبا له حرارت سره ډېر مخ شوي دي، دا زموږ په وجود کې تر ټولو ظریفه کوچني حجرات چې سپرم نومیږي یا مني نومیږي هغه وژني او بالاخره انسانان د وخت په تېرېدو د انفرټیلیټي یا د بې اولادۍ سره مخ کېږي. ښه، دا ټول په دې معنا نه دي چې خدای ناخواسته د بوتل د اوبو نه څښلو ته یا تاسو وهڅوم یا یې په هکله څه منفي اذهان جوړ کړم، ولې دا هغه طبي کره ضوابط دي چې په دې هکله ټولو ساینسي باورونو تایید کړي دي. راځو سوال به دا پیدا شوی وي چې که دا اوبه نه څښو نو کومې ښې اوبه دي؟ ګورئ، د منرل واټر په نامه تاسو نوم اورېدلی ده، منرالي اوبه. د منرال له نوم سره کافي اشنایي لرئ. دا منرال په دې بوتلو کې نشته ده. منرالونه په غرونو رغونو کې وي. کله چې د اوبو د جریان په واسطه دا تیږې، صخرې، غرونه، رغونه د یو بل سره لګیږي، په کوچنیو ذرو بدلیږي چې نور هغه ذره د تجزیې صلاحیت ونه لري. دې ته منرال وایي، عناصر وایي. په دو کې پوټاسیم موجود ده،
په دو کې کلسیم موجود ده، په دو کې مرکبات لکه فاسفیټس، کلسیم کاربونیټس دا ټول موجود دي. دغه چې د اوبو سره کله یو ځای کیږي دته موږ وایو منرال. کلورین موجود ده، همدا رقم آیودین موجود ده، بلا زیات منرالونه دي. کله چې د اوبو حرکت وکړي دغه منرالونه یې په جوړښت کې یا په ترکیب کې یو ځای کیږي، موږ که دا سکو نو دغه ډیر حیاتي منرالونه دي، سوډیم، پوټاسیم، کلسیم، یو د اړوکو په جوړښت کې وظیفه لري، بل د وینې په جریان کې، بل د وجود د هومیوستاسیس یا د تعادل په برقرارۍ کې بلا کومک کوي. روانې اوبه ګټورې اوبه دي. د دې ترڅنګ سیپټیک څاګانو نه چې کومې ده، د ژورو څاګانو نه هم کومې اوبه راوځي، دا هم ګرځنده اوبه دي، په چینو د اوبو په سترګو یا چینو کې ګرځي، هغه هم منرالونه لري. هغه منرال واټر چې په شرکتونو کې جوړیږي که دی په ارټیفیشیلي په دې خپلو اوبو کې منرالونه اضافه کوي نو بیا خو ډیره ښه ده، کنې معلومه نه ده چې په دې اوبو شاته لیکل شوي لیبلونه څومره هم انالایز یا تجزیه کیږي. په هر حال بل ذهنیت حتما دا موجود وي چې ښه روانې اوبه خو ناپاکې دي یا چټلې دي یا ممکن وشي کولای د نورو امراضو سبب وګرځي. دا یو غلط باور ده، دا یو غلط ذهنیت ده، او د دې د اصلاح لپاره موږ څه دلایل لرو؟ ګورئ، دا د هاضمې جهاز وګڼئ، معده شوه، دا وړې کولمې دي او غټې کولمې. موږ چې اوبه څکو اتومات د معدې نه راځي وړو کولمو ته، په وړو کولمو کې هم جذب کیږي او په غټو کولمو کې هم جذب کیږي. ښه چیرته جذبیږي؟ دا د وینې جریان ته جذبیږي. آیا د دغه اوبو سره خیره، شګه، خاوره چې کومه راغلي هاضمې جهاز ته هغه جذبیږي؟ قطعا نه. ځکه زموږ په وجود کې د جذب یا د جذب صلاحیت یا دغه خدایي کوم فلټر چې موجود ده دا دومره ظریفه، اعلی او جیګه کوالټي والا ده چې له داخل نه که د جذب کمانډ رای نشي نو هیڅ هم اجازه نه لري چې کولمونه داخل ته ننوځي، ځکه ریسپټرز یا آخذې موجود دي. ریسپټرز یا آخذه څه معنا لري؟ د یو مشخص شي دپاره دلته یو سترګې په لاره یو ریسپټر وي، یو دروازه وي، مثلا یوازې د کلسیم د جذب لپاره مثلا یا د پوټاسیم لپاره دروازه موجوده وي، د سوډیم لپاره دروازه موجوده وي. کله چې موږ په دې خپل اوبو کې سوډیم، پوټاسیم، نور منرالونه راولو، هاضمې جهاز دروازه ورته وازه شي، ریسپټر یې واخلي او راولي د وینې جریان ته. د شګو، خاورو، لوټو او د دې چټلیو دپاره چې په اوبو کې موجود دي موږ کوم ریسپټر، کوم آخذه نه لرو چې راځي د تیزابو په واسطه به له منځه ځي یا په کولمو کې د نورو ترشحاتو په واسطه له منځه ځي. که له منځه لاړ نشي سیده یې تشناب ته اخراجوو. نو دا یو غلط باور ده چې روانې اوبه یا د څاه اوبه یا نورې ناپاکې دي او دا یوازې منرال واټر پاکې دي. په هر حال په دې سره پوه شولو چې که اوبه کمې وڅکو څومره عواقبو سره ممکن مخ شو. راځو که چیرې اوبه زیاتې وڅکو، له حده زیاتې وڅکو، اسراف پکې وکړو، بعضې خلک وي شپه ورځ نښتي د اوبو څښلو ته، څه پیښیږي؟ ګورئ، واضح خبره ده که موږ زیاتې اوبه وڅکو هغه زیاتې اوبه به راجذبیږي د وینې جریان ته. دا فکر وکړئ د وینې یو رګ ده، په دې وینه کې څه ګرځي؟ پروټین ګرځي پکې، ځکه کومو ځایونو کې چې ضرورت یې هغه ځای ته به پروټین ځي. شحمیات یا لیپیډز په دې وینه کې موجود دي او د بدن مختلفو ځایونو ته ترانسپورټ کیږي. همدا رقم قندونه یا کاربز یا کاربوهایډریټس دا موجود وي، منرالونه موجود وي، الکترولایټس موجود وي، ټول هغه ګټور مواد چې د وجود هر غړی او حجره ورته ضرورت لري دا ټول په دې وینه کې دي. ښه څه پیښیږي که چیرې موږ زیاتې اوبه وڅکو؟ اوکې، اوبه مو زیاتې وڅکلې، دا اوبه راغللې د کولمو نه راجذب شولې د وینې جریان ته. دلته دغه محلول غلیظ محلول ده او اخلي رقیق کوي، یعنی یو ټینګ محلول ده او دا ټینګوالی ته نه اخلي، اوبلن کوي، نری کوي. دلته څه پیښیږي؟ دغه ترانسپورټونه په سمه توګه نه کیږي، پروټین په سمه توګه نه ځي، د وجود اړتیاوې په سمه توګه نه ځي، لکه سیلاو چې راشي دقسې دا د وینې جریان د غلظت نه وباسي او نری کړي. زموږ د بدن هره حجره اوبو ته ضرورت لري، یعنی 80% ټول وجود اوبه ده. دا جوړښت د بدن تقریبا د نیم نه زیات 80% له اوبو نه شوی ده. که
هر حجره اوبو ته ضرورت لري نو په کافي اندازه لري په زیاته نه که چیرې موږ فرضاً دا یوه حجره ده دا یې خواته بله حجره ده دا په حجره کې موجوده هسته ده دې حجرې ته له حده زیاته اوبه راغللې پیښیږي څه سایټوپلازم ته حتی هستې ته او جینټیک کوډونو ته دا اوبه راځي د ضرورت نه اضافه اوبه که چیرې راغللې دلته موږ د یو بل څه سره مخ کیږو هایپر اسمولر سیل ډیت نور د زغم نه زیاتې شي په دې حجره کې اوبه هایپر اسمولر سیل ډیت څه معنی له بیرونه د مایعاتو او د اوبو د زیات راتګ د وجې حجرات مري دغسې یو حالت د اوبو د ډېرو څښلو په واسه منځته راځي نو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو هغه چې ضرورت ورته لرو نه زیات یو بالغ انسان اقلیم ته په کتو 3 لیتره اوبو ته ضرورت لري ځکه 2 الا 2.5 لیتره په ورځني ډول موږ مصرف لرو نو چې په څلورو ساعتونو کې 3 لیتره وڅښو کافی ده د اوبو کمبودات پې رفع کولی شو ځینې غلط باورونه چې په دې هکله موجود دي هغه څه دي بعض انسانان سهار وخته راجګیږي او نښتي اوبو ته 10 ګیلاسه 12 ګیلاسه څښي دا غلطه خبره ده سهار وخته مثلا دا زموږ معده ده تیزاب په معده کې HCl په معده کې پراته یا ځینې HCl تازه د خوراک سره ترشح کیږي دلته موږ اوبه وڅښو دغه تیزاب وخلو د غلظت ډیر راټیټ کو تیزابي خاصیت پکې کم کو بعد له هغې زو چای څښو او هغه هضمېږي د دې ترڅنګ ولې سهار کې موږ اوبو ته اړتیا لرو ګورئ اکثره وخت چې موږ ویده کېږو له دې معدې ممکن تیزاب مرۍ ته راجګ شي خوړل شوي خواړه راجګ شي سهار کې که یو ګیلاس اوبه وڅښو دا څه چې راجګ شوي دي دا بیرته معدې ته راولي همدغه علمي کیفیت ده له دې ورهاخوا څه ساینسي یا علمي ضوابط نه دي موجود چې موږ د سهار کې اوبه زیاتې وڅښو د دې په خاطر چې خبرې اوږدې نشي سهار کې دغه یو غړپ یا یو ګیلاس کافي دی نه دا چې پښین ملازان خپله معده له اوبو ډکه کړو د اوبو د ډوډۍ خوراک په جریان کې به موږ اوبه نسکو ولې به یې نسکو ګورئ تیزاب په معده کې پراته ډېر هارمونونه او انزایمونه په معده کې پراته چې د راغلي خواړه یا مړۍ چې کومه ورته وایي دا هضمه کړي ټوټه ټوټه یې کړي که دلته موږ په جریان کې اوبه وڅکو له همدې خولې نه چې د هضم پروسه خرابوي تر هغې پورې چې دا اوبه روانې ګوره خوله کې موږ سلایوا لرو یا لاړې په ده کې انزایمونه موجود دي سلایوري لایپیز ډېر کم ده ولې په سلایوا کې داسې یو انزایم موجود ده چې قندونه اخلي ټوټه ټوټه کوي په معدې کې تیزاب او پیپسین او ټریپسین نور مواد دي د هضم پروسه مخ ته بیایي چې اوبه راشي د غلیظ محیط اخلي رقیق کوي یعنې ټینګ محیط اخلي او نری کوي دلته د هضم پروسه خرابوي نو د اوبو څښل د ډوډۍ په جریان کې د ډوډۍ نه شیبه مخکې وروسته باید ونه کړو چې دا د هضم پروسه زندینی کوي او خرابوي په دې هیله چې بحث یو څه ګټور تمام شوی وي د اوبو څښل مهمه دي ولې په کافي اندازه او د بوتل د اوبو له څښلو نه طبیعي اوبه بهتره دي